په چین کې چاودنې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په چین کې په یو رستورانت کې چاودنې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چین په شمال ختیځ کې د شینیانګ په ایالت کې نن پنجشنبه د اکتوبر 21 د سهار په ساعتونو کې په یو رستورانت کې درنده چاودنه وشوه. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کار معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل هم در سره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د شینیانګ ایالت مسؤلینو خبر رسنیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د ګازو په نلکیا کې د تخنیکي ستونزې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چاودنه په یوې ودانۍ کې چې هم تجارتي مرکزونو او هم پکې کورونو شتون درلود رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه د 3 تنو د وژل کېدو او تر 10 تنو ډیرو کسانو د ټپي کېدو نه خبر ورکړ شوی دی. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ټپیانو نه د بعضو روغتیایي حالت ښه نه دی. د چاودنې سیمې ته د پام وړ مالي زیانونه هم اوښتي دي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.